موږ یو قوم وو یو قوم یو او یووالی زموږ حق دی د دې خپل وجوهات دي یو لویه وجه خو دا ده چې کوم قوت پښتانه تقسیم کړو هغه قوت چې کوم دی هغه په هغه ځای حاوي پاتې شو او دا د شپېته او یو کالو پورې حاوي پاتې شو لہذا چې د چا سره دا ظلم شوی دا زیاتی شوی هغه د وخت د هغه د مضمونه دا ویسته چې د هغه سره څه زیاتی شوی په کوم نوم چې کوم موجوده افغانستان او د دویم په هغې باندې چې کوم امیر کېناست هغه د 100% دا یقین و چې زه خو ملا تړل څه لویه خبره ده خپل قام د وحدت دپاره که ما فکر مو کو سوچ مې مو کو د وحدت د به زه امیر نه لہذا هغه د خپل امارت دپاره چې کوم دی نو هر څه کولو نو هغه عین کوشش دا کوو چې د انګرېز څه منشا یي چې په هغه طریقه باندې وشي په ځای د دې چې قومي وحدت هغه غواړي هغه د لاندې پښتون سره یو نفرت پیدا کولو کوشش وکړو چونکې بره سیاسي ازادي نه وه قام هم آهسته آهسته هغه ذهن خپل کړ د کرښې نه لاندې ډېرو ګڼو پښتنو مشرانو ډېر لوی عزم کړی دی ډېر لوی جدوجهد یې کړی دی ډېر لوی خواري کړې ده د انګرېز خلاف چې کوم دی تحریکونه چلولي دي چې ازادي حاصله کړي خو د بدقسمتۍ نه په هغې کې یو تن هم د خپل قومي وحدت په بنیاد د انګرېز نه ازادي ونه غوښته هغې د کرښې نه لاندې د پښتنو ازادي د هند ازادۍ سره وتړله د پښتنو خاوره د برصغیر هند حصه نه ده دا د برصغیر هند او د وسطي ایشیا منځ کې پرته ده پښتون ته په تاریخ کې چا هندوستانی نه دی ویلي نه پښتون هندوستانی خپل سیال هم نه ګڼي که دی هر څومره غریب وي خو دی هندوستانی خپل سیال نه ګڼي لہذا کومه نیمه چې د کرښې نه لاندې پاتې شوې وه په ځای د دې چې د هغې رخ هغه شمال ته هغه خپلې نیمې ته شي د هغې رخ چې کوم دی جنوب ته وګرځېد هغه درز چې یو غاصب په یو وجود په منځ کې راښودی و هغه درز نور زیات شو دې د تاریخ د اوږدوالي او دې حالاتو دې واقعاتو په هره حصه کې خپل خپل مشکلات پیدا کړي خپل خپل ضرورت یې نن پیدا کړي زما په نظر چونکې د بره حصې چې موجوده افغانستان د امن خبره شوې ده زما په نظر نن د دغه حصې د ټولو نه اول او اهم ضرورت چې کوم دی نو هلته کې امن راتللی دی بې انتها وینه توی شوه په لکونو خلک د 20 لکو نه زیات خلک چې کوم دی هغه شهیدان شو کورونه وران شو ښوونځي وران شو ادارې وران شو خاوره وران شوه د زراعت ځمکه پاتې نه شوه هغه ټول د بمونو نه ډکه څوک په خپله ځمکه کې یوې نشي کولی چې کرونده وکړي هغه د بمونو نه ډکه د هغه بمونو د هغې نه لر کول هغه د چا ته بس خبره نه ده د لویو حکومتونو هم د بس خبره نه خو زما په نظر د ټول افت د لوی زیات افت چې کوم دی هغه دا دی چې د پښتنو کلتور منتشر شو د قومونو شناخت په ژبه او په کلتور او چې کلتور د منتشر شي نو ستا وجود ختم شو کلتور د معاشري د افرادو نه زمونږ په معاشره کې هغه راسم فکر چې کوم دی هغه په دنیا خور شو د هغې نه یورپ ډک شو هغې نه امریکا ډکه شوه روس ته ورسېده هندوستان ته ورسېده پاکستان ته ورسېده په دنیا خور شو دا د ټولو نه لوی تاوان دی اوس چونکې د امن دغه نور درې حصو خبره به زه فلحال نه کوم ځکه چې د امن خبره شوې ده نن بره د امن چې کوم دی هغه بنیادي او اهم ضرورت دی چې هلته کې امن راشي ځکه چې امن نه وي هېڅ هم نه کېږي په دې سلسله کې د غرب قوتونه چې کوم دي او خاص کر امریکا هغه ډېر زیات ملزمه ده هغې د
پښتنو د افغانانو په وینو باندې خپل عالمي سیاست د شوروي خلاف و باغی خو کامیاب شو خو دی خو چې ځان له کوم کارونه کوي نو د سوالو کاله مخکې منصوبې تړي دا ممکنه نه ده چې دا د یو فرد کارو دا د حکومتونو کارو باید چې دا منصوبه د هغه وخت راغلي وای چې که سبا شوروي نه وي د دې ځای نه وځي چې شوروي وځي د هغه سره باید کوم نظام هغه قایم کړی دا به ورسره وځي دا خلا به څنګه ډکېږي که دا هغې سوچ کړی وی نو دلته کې به د مزاحمت یو داسې قوت وکړو چې د هغې بنیاد به ډېر فراخه و او به یو قوت و او هغه به د دې جوګه و چې هغه وتی وی نو هغه به هغه ځای را ډک کړی هغه خریړي را وټوکولې هر ملا په هغه وخت کې چې کوم دی د کمونیزم خلاف چې کوم دی اسلامي نظریه هغه رامخې کړه هغه وخت کې بنیادګري نه وه چې اوس وایي فنډامنټلیزم چې څوک نوم اخلي د اسلام دا فنډامنټلیزم دی دا ټیرریزم دی دا ټیرریزم او فنډامنټلیزم خبرې په هغه وخت کې نه وي اسلام چې کوم دی نو د کمونیزم خلاف هغې یو حساب رامخې کړه ظلم یې دا وکړو چې یو قوت یې تیار نه کړه په دې وجه چې کله خلا راله هغه خریړي په یو بل شروع شو او حالات دې ځای ته لاړ نن په ځای دی چې دا خپل عمل خبره هغه وکړي چې په دې کې موږ شریک یو دا زموږ د غاړې چې کوم دی توق دی موږ دا کار هلته کې کړی دی نه نن اسامه چې کوم دی هغه خو یادېږي هغه خو د ټولې دنیا د ټیررسټو د ټول نه لوی سالار ګڼل کېږي خو چې تپوس دا وکړي چې اسامه کله راغلی دی چا راوستی بیا خبر به عیانېږي که په دغه بنیاد باندې فراخ بنسټ یو قوت جوړ شوی بیا به پکې نن د اسامه ځای نه و نن به د بل عرب ځای نه و هلته کې نن حالت داسې راغلی دی چې افغانستان چې د دنیا په هغه حساس حصه کې پروت دی هغې کې هر یو کس دخیل دی هغې کې ګاونډي ملکونه دخیل دي هغه کې امریکا دخیله ده روس دخیل دی او ډېر د تعجب خبره ده چې عرب چې کوم دی سعودي خپل کور دپاره د حفاظت دپاره خو امریکایان راوستي دي چې هغه کښېني چې د هغه کور حفاظت وکړي د خپل کور حفاظت هغه نشي کولی هغه هم دخیل دی